دغه رقم یو لوی عمل صدقه هم ده. قرآن کریم کې الله رب العزت صدقې ته قرض ویلی ده. الله رب العزت ته قرض ورکول. خپل مبارک حدیثو کې بعض داسې اعمال بیان کړي دي چې د مرګ نه بعد هم د هغه اجر و ثواب باقي او مړي ته د وفات نه بعد مسلسل د هغه ثوابونه رسیږي. له هغو اعمالو نه یو لوی او بنیادي عمل هغه د الله رب العزت دین طرف ته د شریعت طرف ته چاته دعوت ورکول. یو سړي ته د دین خبره رسول، د الله رب العزت حکم رسول، تر دې پورې چې هغه عمل اختیار کی، نو تر څو پورې هغه سړی په دې عمل کې لګیایي رهنمایي کوونکي ته الله رب العزت د ثواب ورکوي. لومبني مجلس کې دغه حدیث بیان شو او بخاری او مسلم نور الفاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث بیان کړی. والله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. رب می دې قسمی یو سړی د تا په لاس هدایت پیدا کی د تا لپاره د سرو وشو نه، یعنی تر لوی مال نه بهتره ده. نو دا یو داسې تجارت ته چې په دې کې خساره نسته او دې طرف ته هم کوشش پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی ته د هدایت ولاره وشوله، یو عمل ورته وشو او یک سړی هغه عمل اختیار کړ، نو تر قیامت پورې لکه چې یک سړی ته ثواب پیدا کیږي دغه رقم چا چې دا لاره ورشولې دغه ته الله رب العزت دې ثواب ورکوي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم سړی چې په اسلام کې یو نیک طریقه جاری کړله، د یو نیک عمل بنیاد یې واچو، نو لکه څرنګه چې کوم خلک په دې طریقه باندې عمل کوي یغو ته ثواب پیدا کیږي، د یغو ټولو خلکو ثواب دې کستم پیدا کیږي او د یغو په اعمالو کې کمی نه راځي. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې یو صحابي حاضر شو چې ما ته دی وی وشي ضرورت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل لما سره وشه نسته. یو بل صحابي جکس یې ورته ویل چې یا رسول الله ما ته یو کس معلوم ده هغه به دې سړی دغه حاجت پوره کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته جواب کې ویل من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. کوم سړی چې د یو نیک کار د نیکی د کار طرف ته رهنمایي وکړله نو هغه ته الله رب العزت دغه رقم ثواب ورکوي لکه کوم ثواب چې د دې نیکی کوونکي ته الله رب العزت ورکوي. نو ډیر خلکو په ذهن کې شیطان دا وسوسه اچولې چې امر بالمعروف یا د نیک خبرې هدایت یا یو بل ته د نیکی دعوت ورکول دا خو د علماء کرامو یا د تبلیغیانو دغه کار ده. حالانکه هر مسلمان د بل مسلمان کې څه کمی وویني یا یو د ګټې خبره وویني چې د ځان لپاره خوشي کار ده چې هغه بل مسلمان ته میروشي. کتاب په وجه باندې یو مسلمان د نیکی او عمل اختیار ک او عادت یې وګرځو یغه ته خو به دغه ثواب پیدا کیږي، مرګ له بعد هم د تا په اعمال نامه کې دغه ثواب جمع کیږي. یو بنیادی شی هغه علم او د نیکی طریقې بنیاد اچول. دغه رقم د علم نشر و اشاعت دیم ډیر عظیم اجر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. مسلم شریف حدیث ده چې کله انسان وفات سی مړ سی د اعمالو سلسله منقطع سی ختم سی مگر درې شیان داسې دي چې د یغو ثواب د مرګ نه بعد هم پیدا کیږي.
من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یو دریو شیانو کې یو علم چې دیغه نور خلق ګټه حاصلوي، د علم یو سلسله د شروع کړي او د دل علم نه نور خلقو ته فائدہ حاصلېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. مومن بنده ته د مرګ نه بعد ادل اعمالونه د کوم عمل چې ثواب پیدا کیږي یغو کې یو علم هم ده چې د هغه علم چاته زده کړی او یا هغه علم د نشر او اشاعت کړی. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سلور شیان داسې دي چې د وفات نه بعدم سړی ته د هغه ثواب پیدا کیږي او یو په هغه کې هغه سړی ده رجل علم علما فاجره يجري عليه ما عمل به. د مرګ نه بعدم د تجدید ثواب پیدا کیږي. یا خو خپل یو سړی د علم او خبره حدیث وی د قران کریم آیت ته دا بل مسلمان ته شوولو یو دعا ولني هغه د سړی پیس دک او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې دعا مستحق دی وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړی ده نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. الله رب العزت دی هغه سړی باغ او بهار کې یک سړی مخ دی تر او تازه وګرځي کوم سړی چې د ما حدیث واوري د محفوظ کې او بیا بل سړی ته ورسوي. نو دې دعا یو غټه ثمره او غټه تجربه دا چې کوم علماء کرام دي خصوصا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیث درس او تدریس کوي چې څومره زړیږي دی هغه مخونو باندې نور زیاتیږي د عمره هغه خوبصورت کیږي. یو عام مسلمان چې زړیږي دی هغه حالت خرابیږي مگر یو استاد الحدیث د حدیث یو امام یو عالم وي هغه چې څومره زړیږي دی هغه روب دی هغه د مخ نور دیغه عزت الله رب العزت نور زیاتی. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده هر هغه سړی لپاره چې د نبی علیه السلام یو سنت یو حدیث واورید او بیا بل مسلمان ته ورسو. دغه رقم یو لوی عمل صدقه هم ده. قران کریم کې الله رب العزت صدقه ته قرض ویلی ده. الله رب العزت ته قرض ورکول. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. تاسو کې څوک چې دی الله رب العزت ته قرض ورکي او بیا الله رب العزت په سو چند باندې د تدید دغه قرضه واپس کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تصدق بعدل تمره من کسب طیب. یو سړی دی یو کجوري برابر صدقه وکړه. کجوره به څومره شي دا د هر سړی دی وس مطابق ده. مثلا مؤمن بنده دی په هیڅ حال کې نه صدقه نه پاتې کیږي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ به هر بنده د خپل صدقه په قدر په سوري کې د چا چې صدقه څومره ډیره ده هغه به د عمره سوري. نبی علیه السلام فرمای یو سړی ک نور نسی کوي د کجور په مقدار باندې یو سړی صدقه وکړه خو شرط دا ده چې کمایي دی هغه حلال وي. زکه ولا يقبل الله الا طيبا. الله رب العزت دی حلال نه علاوه بل یو صدقه نه قبلي. نو یو سړی چې د کجوري مقدار باندې صدقه وکړه الله رب العزت دغه صدقه په خپل شلاس کې راخلي. شلاس یې وصولي. الله رب العزت له جسم نه پاک ده له لاس نه پاک ده. شلاس دی الله سرنګ ده. الله رب العزت یې سرنګ وصولي په دې کیفیت باندې یو الله علم لري الله خبر ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې صدقه وکي او د کجوري په مقدار باندې ولینی الله رب العزت په خپل شلاس باندې قبلي او بیا الله رب العزت داسې ورته لویوي کما یربي احدکم فلوه. لکه څنګه چې په تاسو کې یو سړی خپل سیرلی ډېر په مینه باندې په شوق باندې لویوي
الله رب العزت دغه وړکی مقدار کم مقدار صدقه چې له حلال مال نه سوي الله رب العزت داسې لویوي ډیروي حتی تكون مثل الجبل تر دې پورې چې دغه معمولی صدقه الله د غرو غوندې چې دا ورته غټه کړي. نو دا د صدقې ثواب ده او د هغې صورتونه هغه ډېر زیات دي، تفصیل موقع نه ده. او بیا په صدقاتو کې بهترینه صدقه کومه یوه ده چې هغه صدقه جاریه وي. صدقې ټول ثواب لري او صدقه جاریه کول پکار ده. د عامو صدقاتو ثواب صدقه کېدلو نه بعد ختم شي، صدقات جاریه ثواب دا د مرګ له بعدم روان وي. لکه څرنګه چې وسې تاسې مخته حدیث بیان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مؤمن بنده ته د ده له عمل نه او د ده له حسناتو نه د مرګ نه بعد چې کوم اعمالو اجر او ثواب رسیږي په هغه کې یو دا د علما علمه ونشره علم ده، او دوم او ولدا صالحا ترکه یا یو نیک صالح اولاد چې د پرې شي، او مسجدا بناه یا جماعت چې د هغه تعمیر کړی په تعمیر کې حصه اخیستي، او بیتا لابن السبیل بناه یا یو مسافر خانه جوړه کړي، او نهرا کراه یا یو نهر جاری کړی، او صدقه اخرجها من ماله فی صحته وحیاته یا د خپل ژوند کې د روغوالي په حالت کې او د صحت په حالت کې د خپل لاس باندې له خپل مال نه صدقه کړي تلحقه من بعد موته. دا ټول شیان هغه دي چې دغه ثواب د مرګ له بعد هم رسیږي. نو دا یو څو مثالونه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو، او دا ټول هغه شیان دي چې په صدقات جاریه کې شمارل کیږي. دغه رقم شاته چې کوم حدیث تیر شو چې انسان کله مړ شي د اعمالو سلسله ختمه شي ما سوا د دریو شیانو، هغه کې یو دا و الا من صدقه جاریه، یو هغه چې صدقه جاریه د کار کړی، او بل حدیث چې کوم تیر سه څلور شیان مرګ له بعد ته دغه ثواب پیدا کیږي، په یو څلورو کې یو شی هغه صدقه جاریه ده. نو عقلمند انسان هغه ده چې د افضل اعمالو او دیغو اعمالو چې دیغو ثواب زیاتی، او بیا په خصوصا هغه شیان چې د مرګ له بعدم دیغه اجر او ثواب او سلسله دا روانه